سلام دوستانو هغه مرګري چې غواړي په وینټډ باندې کار وکړي د وینټډ په اکاونټ جوړول باندې پوهیږي په دې ویډیو کې زه کمپلیټ طریقه خیم ویډیو تر اخره پورې ګورئ سکیپ کوئ ما په موبایل باندې او په کمپیوټر باندې دواړه سیم طریقه ده موبایل کې به اپ ډاونلوډ کړئ او دلته چې تاسو په ویب سټ ته لاړ شئ او تاسو اکاونټ جوړ شئ زه دا براوزر اوپن کوم او دلته زه وینټډ ویب سټ ته راغلم ګوره www.winted.fr تاسو .com ته تللی شئ او کوم ملک اوسېږئ هغه ورکوي زه فرانس کې اوسېږم نو ما ورته FR ورکړی دې ویب سټ ته زه راغلم ډایرکټ تاسو ګوګل ته لاړ شئ او www.winted.fr وترکئ دې ویب سټ ته راشئ چې دې ویب سټ ته راشئ سمپل تاسو لیکلی ګوره ساين اپ او لاګین ته به ساين اپ باندې کلیک کړئ ته کنه اکاونټ جوړې ساين اپ باندې کلیک کړئ او لاګین مثلا مخکې د اکاونټ ته پایمن لاګین کړئ زه په ساين اپ باندې کلیک کوم دلته ته آپشن درکې مختلف آپشن چې ته فیسبوک سره پکې لاګین کېدل غواړي کنټینیو وذ اپل اپ سره ته پکې لاګین کېدل غواړي ګوګل سره زه کنټینیو وذ ګوګل دا کلیک کوم او ډایرکټ ته ما سره سم آیډي نه ماته چې کوم آیډي سره ته لاګین کېدل غواړي زه په دې آیډي باندې جوړم زه دا آیډي سره کوم بس لاګین بشي سمپل طریقه ده په وینټډ اکاونټ جوړول چې د ماشومان کار دی سمپل بس خپل ایمیل سره پکې لاګین شي خبره ختم اوس زه پکې لاګین شو اوس پکې زه چینجز کوم مهم څه چې دي هغه اوس پکې منګوي اوس ته وګوره زه لاګین شوم ته وګوره آی راغلی دی یعنی زما نوم هغه پیلنې زما د هغه نه چې دی د ایمیل نه پیلنې لفظ راغلی زه په دې باندې کلیک کوم ته وګوره ما سره د پروفایل دی سیټینګ دی داسې مختلف آپشن ما سره دي ټول نفس موږ راځو پروفایل ته که پروفایل باندې موږ کلیک کوو ته موږ زموږ پروفایل خې ګوره زه په ګوګل سره لاګین شوم اوس په ما په کې سم جوړ کړی صرف ګوګل ایمیل سره زه لاګین شوم په کې سم نشه نه په کې سره اپلوډ کړی لیس کړی هیڅ په کې نشته دوی آپشن ته موږ راشو ته پروفایل کې چینجز کول غواړئ ته نه چې ایډیټ پروفایل باندې کلیک کړئ دلته نن ته ډایرکټ راتلی شي دا ټول چینجز پکې شي او کله دلته راشي سیټینګ ته نو همدا آپشن ته راولي ګوره همدا آپشن ما سره راځي نو که سیټینګ ته راځي او پروفایل ایډیټ باندې کلیک کړئ دواړه سیم دي خو زه مثلا په سیټینګ باندې رااله نو سیټینګ ته راشي ګوره دا آپشن ټول لفظ کته خپل پروفایل ته تصویر ورکول غواړئ ته نه ګوره یور پروفایل ته بل سلیکټ چوز فوټوز ته چې کوم فوټو په ورکول غواړئ فوټو ورکړي زه فوټو نه ورکوم یوزر نیم ته سره یوزر نیم ورکول غواړئ خپل اکاونټ ته سره نیم ورکول غواړئ هغه نیم بل ته سلیکټ مثلا ته ما ورکړئ بیسټ فار یو 07 دا نیم وته ما ورکړئ او چینج تاسو ته هر څه نیم ورکول غواړئ ته ورکوي شي ته هغه نوم ورسره کوي مثلا ته زور تور کوم چې ګوره مثلا ما ورکړ عرفان خلیل 0077 دا مې ورته ورکړ چینج ته تاسو چینج کوي شي نو زما اوس دا نیم ورته ما سره کو عرفان خلیل ته ما ته ورکړ سره تر یوزر نیم کو تاسو به چینج کوئ ته چینج کوي شي دا بس تاسو د اکاونټ نیم نو مال تر کړ عرفان خلیل 0077 نو په دې شوزو کې دنه زه بل نوم نشم ورکړ د شوزو پورې هم دا نوم شو به دې شوزو پس ته چینج کول غواړم چینج کوي شي سیکنډ ثینګ پکې موږ څه شه اباوت یو د خپل باره کې معلومات ورکړه ته څه کار کې خپل باره کې ټول معلومات ورکړه مثلا کوم پروډکټ خرڅه ستا پروفیشنل څه شه دا معلومات ورکول غواړم هغه ته ورکوي شي لاس ته موږ راځو ته په کوم ملک کې لوکیشن ستاسو شه دی کنټری ته ما فرانس سلیکټ کړی تاسو چې کوم ملک سلیکټ کول غواړئ هغه تر سلیکټ په کوم ملک اوسېږي هغه بلته سلیکټ کړئ سټي بلته سلیکټ کړئ خپل زلته اوسېږم مثلا بیخ کې تاسو خپل زینو متر کړل ته ما او بیغ دی او بیغ ما سلیکټ کو لته موږ سره استاد وایي چې شو سټي ان یور پروفایل په پروفایل کې ستا سټي شو کیږي او کنه نو کدا ان کې آل چاته بس ستا سټي ښکاري ته په کوم ځای کې کدا اف ساتلې نه ته باندې شو کیږي زی اف ساتم همیشه لینګویج کوم سلیکټ کول غواړئ تاسو دا اپ چې په کوم لینګویج کې نو ما انګلیش سلیکټ کړئ کته په بل ژبه باندې سلیکټ کول غواړئ ته نه جو چینج کوي چې ته مختلف ژبې د کوم جواب کړئ غوښتل غواړئ د جواب راغوستې شي اپډیټ پروفایل وکړئ دا کوم څه سمپل سيزونه شو دویم آپشن ته موږ راځو ته موږ سره د ګور موږ راځو ته موږ سره سیټینګ په سیټینګ کې موږ سره ته د خنور آپشن دی دا موږ سره صرف هغه پروفایل سیټینګ دلته موږ سره د اکاونټ سیټینګ په دې باندې کلیک کړئ دلته زما ایمیل دی هغه ویریفاید دی صرف ایمیل په کور کړم نو ما پکې اسم نه دی ورکړی ځکه نو اکاونټ دی دلته تاسو له فون نمبر دلته مله شي ویریفای خپل فون نمبر په کې ورکړئ دلته خپل موبایل نمبر په کې ورکړئ هغه به ویریفای کړي چې کوم نمبر هغه تاسو کوم موبایل په دې نمبر په دې کې ورکول غواړئ هغه موبایل نمبر په دې کې ورکړئ او سند به کړئ صحیح ده په دې طریقه باندې تاسو خپل نمبر پکې اډ کړئ زه پکې فلان نمبر نه ورکوم تاسو پکې خپل نمبر ورکړئ او سند کلیک کړئ نه به ویریفای شي تاسو ته کوډ راځي کوډ به ورکړئ ویریفای بشي دلته تاسو ګورئ ما خپل نوم ورکړئ تاسو هم خپل نوم ورکړئ فل نیم درسه تاسو ورکوي شي دلته به جنډر سلیکټ کړئ جنډر میل ما سلیکټ کو دلته نشه ډیټا اف برث خپل ورکړئ خپل ډیټا اف برث مثلا ما ورکو چې الله پکې ما خپل ډیټا اف برث ورکو تاسو هم خپل ډیټا اف برث ورکړئ هالیډے موډ باندې به خبرې کو دلته سره موږ سره فیسبوک او بل موږ سره ګوګل دلته موږ سره د فیسبوک کته تاسو خپل فیسبوک لینک کول غواړئ هغه مو سره لینک کول شي او زه سره فلان نه لینک کوم کته تاسو سره لینک کول غواړئ لینک کول شي دلته موږ سره د ګوګل نو الریډي ما سره ګوګل لینک دي زه په ځکه ګوګل ایمیل باندې راځم نشم ته تاسو خپل پاسورډ سیټ کول شي کوم پاسورډ ته کوی چینج پاسورډ چینج کول غواړئ پاسورډ چینج کوي شي او کني چینج کول غواړئ
مې چینج کوئ. اوس تاسو خپل پاسورډ چینج کوئ. ډیلیټ اکاونټ کو واپس اکاونټ ډیلیټ کړئ، ډیلیټ کا او کنه سونه چینجز دي پکې دلته وکړه پاس هغه سیو کول غواړئ دلته به سیو بټن وکړئ. ها نیکسټ موږ سره دی پکې پوسټ ایج، په دې کې موږ سره دی خپل اډرس اډ کول. ټول نه مهم چې دا دی ځکه کله که تاسو یو چاته مسیج خرڅوي او دا غي خوښ نشي چې واپس تاسو په اډرس باندې ریټرن شي. دویم دا دی که تاسو یو شی خرڅوي نو ډایرکټ تاسو ته وینټډ خي چې مثلا تاسو خوا کې کم وینټډ هغه دی پوسټ ایج تاسو هغه ته ورکړئ، لوکیشن تاسو خپل خي او بل په بل کس ته خي چې مثلا ته کوم سیز اخلي د چانه چې اخلي هغه پلانیز کې اوسېږي ته باندې پوسټ دومره خرچ راځي. دا اډرس پکې ډیر زیات مهم دی. دلته نو شي اډ یور اډرس په دې باندې کلیک کړئ. دلته ګوره زه فرانس کې اوسېږم، فرانس بس لیکه تاسو کوم ملک اوسېږئ هغه ملک الریډي سلیکټ کړی وي. دلته خپل نیم ورکړئ، دلته خپل اډرس ورکړئ. دلته ګوره مثلا زه ورکوم چې عرفان الله، دلته ګوره ما خپل نوم ورکړم عرفان الله خلیل، دلته خپل اډرس ورته ورکړئ، د کوڅې نمبر، اپارټمنټ، دا ټول ډیټیلز وکړئ ته ورکړئ. دلته خپل پوسټل کوډ ورته ورکړئ، دلته فلیټ نمبر دی، دلته خپل پوسټل کوډ دی چې کوم ځای کې تاسو اوسېږئ دا غي پوسټل کوډ ورته ورکړئ او سیو وکړئ. نو په دې طریقه باندې خپل اډرس ورکړئ. ښه نیکسټ آپشن موږ سره دی پیمنٹ. دا ټول نه مهم دی. دلته به تاسو خپل د بانک اکاونټ اډ کوئ، د خپل بانک معلومات ورکړئ چې مثلا تاسو څه شی خرڅ کړئ چې هغه پیسې تاسو اکاونټ ته به راځي. نو ټول نه مهم چې دی هغه موږ سره پیمنٹ دی. د پیمنٹ میتھډ بس شي چې مثلا که تاسو شی خرڅ کړئ چې هغه پیسې به خپل بانک ته وډرا کول شي. دلته موږ سره دی اډ نیو کارت او دلته موږ سره دی اډ بانک اکاونټ. نو ګورئ چې په دې باندې کلیک کړئ تاسو خپل هغه بانک کارت تاسو رقم یو ماستر کارت یا ویزا کارت یو هغه باندې نمبر لیکل یو سیریل نمبر وي. کله تاسو انلاین شي خلک نه سیریل نمبر ورکوي، ایکسپایری ډیټ ورکوي او غدري سکیورټي کوډ چې دی هغه ورکوي. دلته خپل نیم ورکوي، کله ماستر کارت کې ویزا کارت باندې تاسو کوم نیم هغه ورکوي. دلته خپل بانک د کارت نمبر ورکوي او دلته تاسو ایکسپایری ډیټ ورکوي، دلته غدري سکیورټي نمبر ورکوي. او که تاسو چې نه باندې پکې بانک اکاونټ اډ کو نو به دا ختم کړئ ته نشو کو تاسو اډ بانک اکاونټ زه پکې خپل بانک اکاونټ ما پکې اډ کړم. نو زه دلته کلیک کړئ چې دلته کلیک کړئ تاسو شي اکاونټ هولډر نیم خپل د اکاونټ نیم ورته ورکړئ، تاسو په نوم باندې خپل نوم ورته ولیکئ، مثلا زما نوم دی عرفان الله، زه ولته عرفان الله خلیل ورته ورکړم او دا خپل آی بی ان نمبر ورکړئ. نو دغه ګور سکیورټي کوډ او د کارت شاته چې کوم نمبر یې هغه ضرورت نشته. دلته صرف آی بی ان نمبر تاسو نه غواړئ چې تاسو کوم آی بی ان نمبر دغه ورته ورکړئ او دلته چې دی تاسو خپل دلته تاسو آی بی ان نمبر ورکړئ او دلته تاسو خپل نوم ورکړئ چې اکاونټ نمبر چې په نوم باندې هغه خپل نوم ورکړئ او دلته آی بی ان نمبر ورکړئ او سیو وکړئ. نو دا دوه مهم سوزونه دي، یو موږ سره دی پوسټیج او بل موږ سره دی پیمنٹ. دا دواړه پکې وکړئ. بندل ډیسکاونټ باندې بیا خبرې کوو په بل ویډیو کې، دا ویډیو دی دا ټول به تاسو په ترتیب سره یو باندې خبرې کوو پکې وا کار کوو ان شاء الله. بیا پکې څنګه موږ پکچر اپلوډ کوو، څنګه پکې موږ نوشین اپلوډ کوو، پای موږ خلکو. نو امید کوم چې دې پوره پوه شئ یاستئ. ټول نفس خپل جیمیل سره پکې لاګین شي، چې لاګین شوی پروفایل سیټینګ کولای شئ. ته نشه ګوره پروفایل ډیټیلز، پروفایل باندې کلیک کړئ، خپل عکس ورکول غواړئ، یوزر نیم ورکول غواړئ، خپل باره کې معلومات ورکړئ، ملک مسلک کړئ، سیټي مسلک کړئ او که شو کول غواړئ سیټي چې تاسو په اکاونټ باندې شو کیږي شو دا آپشن ان کړئ، کاف کول غواړئ اف کوئ. البته لینګویج سلیکټ کړئ، اپډیټ پروفایل. نیکسټ آپشن موږ سره د اکاونټ سیټینګ. اکاونټ سیټینګ چې دا چې تاسو ایمیل ویریفاید دی، دلته خپل موبایل نمبر ورته ورکړئ، دلته خپل نوم لیکئ، دلته جنډر سلیکټ کړئ، دلته خپل ډیټ اف برث سلیکټ کړئ او هغه نه علاوه چې تاسو کو پاسورډ چینج کول غواړئ بل پاسورډ ورکوي، پاسورډ مرکوي شي او کو واپس اکاونټ ډیلیټ کړئ ډیلیټ کوي شي. دلته به سیو کړئ. که فیسبوک سره لینک کوئ نو فیسبوک سره لینک کوئ شي، په دې باندې بیا دا رسته په بل ویډیو کې وګورو. د اکاونټ سیټینګ نه پس چې موږ سره پوسټ ایج دی پکې موږ سره پیمنٹ، دا ډول ډېر مهم دي ځکه دې کې ته ادرس ورکړي چې کله یو شی خاصه نه چې کوم کس کته نه پروډکټ اخلي نه هغه ته معلومات کیږي دا پروډکټ ماته د کوم ځای راځي، نه هغه ته د پوسټ خرچ خي او تا د پوینټ خي چې کوم ځای کې دا پوسټ ورکړي چې هغه ته ورسیږي. نو تا دا هغه خي فرام ډراپ اف پوینټ د خي نو ته اډرس په کې خپل خصي ورکړي، یا که مثلا کس پروډکټ دا کس وخت نه چې واپس ته ریټرن کیږي چې تا په اډرس باندې واپس ته راشي. نیکسټ موږ سره پیمنٹ دی. په پیمنٹ کې موږ سره دوه آپشن دي. تاسو خو دا که تاسو پکې ډایرکټ خپل کارت اډ کوئ او که تاسو پکې بانک اکاونټ اډ کوئ. کارت هم اډ کولای شئ، د کارت سیریل نمبر ورکړئ، ګوره په دې باندې کلیک کړئ، که اډ نیو کارت باندې کلیک کړئ تاسو ته دلته درې آپشن موږ سره دی، ماستر کارت دی، ویزا کارت دی او ډیسکور دی. موږ سره دلته خپل نیم ورکړئ، بانک د کارت باندې کوم سیریل نمبر دی هغه پکې ورکړئ، ایکسپایری ډیټ ورکړئ او درې سکیورټي کوډ چې دا ورته ورکړئ او یوز دس کارت باندې کلیک کړئ، دا پکې سیو شي. نو په دې طریقه پکې دا کوي شي. او که تاسو یو چې نه موږ پکې خپل بانک اکاونټ اډ کوو ځکه ما بانک اکاونټ اډ کړی، نو تاسو بل خپل نیم ورکړئ او دا خپل آی بی ان نمبر ورکړئ او سیو وکړئ. نو په دې طریقه پکې تاسو دا اکاونټ جوړ شي. دغه طریقه دین علاوه پکې نور هیڅ نه خاص نشته او څنګه پکې پروډکټ اډ کې دا غي پکچر پکې څنګه اډ کې دا بل ویډیو کې ورته کمپلیټ طریقې خو وخت لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.